افسر افغان صاحب ته دعوت ورکړم چې سټیج ته راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ملګرو ته مې خواست یادله دا تا سره چې ګرد چاپېره دي وروره ای زړګیا دا فایل چا سره دی فایل لږ به تاسو ما واورئ زه صرف د ډېر لرې نه خالص تاسو راغلی ما بل سپیشل ملګرو له نو که مو دا مقصد دی چې موږ راغلي یو که هغه ادا نه شي نو الله به رانه هم خفه شي او زموږ دا راتګ به بیخي بې مقصده پاتې شي. زه به ستاسو 15 یا 6 منټه اخلم ډېرې بنیادي خبرې کوم نو زما به هر ملګري ته خواست چې خبره اورئ خو خبره کومه که نه اورئ نو خیر دی هسې موږ راغلي یو بیا به لاړ شو نو خبره به اورو که نه ښه جي تاته انتظار و ډېره زیاته مهرباني د ډېر محترم عادل زمونږ ملګری چې د چا په بنیاد موږ دلته راغلي وو د دې تر څنګ ډېر قدرمند د خیبر پښتونخوا ریډیو براډکاسټرز فورم صدر خیسته رحمان صاحب ډېر محترم عدنان اقرب صاحب او زما ډېر خوږ ورور یار راشد خان راشد صاحب او په دې غونډه کې چې ناس کم باباګان دي سپینګیري کم ځوانان دي کم ماشومان دي او په تیره هغه خلک چې هغو ته زه سپیشل خلک وایم هغه د الله تعالی هغه خصوصي مخلوق دی چې هغو ته الله تعالی ډېر نږدې دی هغه عادل او د هغه ملګري دي هغه تاسو ورته معذوران وایئ خو زه دا ډېر په جار باندې وایم چې تاسو بیخي معذوره نه یئ په مهذبه دنیا کې هغه دنیا چې هغه د انسانیت قدر کوي په هغې کې د ټولو لوی ځای ستاسو وي خو دلته زمونږ دا نظام معذوره دی زمونږ سوچونه معذوره دي نو ځکه ورته تاسو معذوره ښکارئ اگر چې تاسو معذوره نه یئ. زه نن تاسو ته ډېر په باور سره وایم او یو قصه درته کومه خیر یو داسې انسان و چې هغه شوټر جي هغه به په دې لاس باندې نښه ویشته د هغه دا ډېر غټ خواهش و چې زه د دنیا د ټولو نه ټاپ د نښه ویشتونکی جوړ شم نو هغه چې کله محنت وکړو هغه د خپل ملک چمپین جوړ شو هغه وی چې زه د اولمپک چمپین جوړ شم نو په هغه وخت کې د په ملک باندې جنگ راغی او چې جنگ راغی نو دې ته یې ګرنیټ ورکړو چې کله ګرنیټ ډزو نو د هغه لاس د ګرنیټ سره والوت په کوم لاس باندې چې به د مقابلې کولې دی ډېر زیات ودرېد ډېر خفه شو چې خدایه پاکه ما خو دومره کوشش دې له کړی و چې زه د دنیا دا مقابله وګټم به هر حال د هغه ښی لاس پرېښو په ګس لاس باندې شروع کړه شروع منډې ترړې ها دا خبره به لنډه کړمه او دې ته حد ته ورسېد چې په ګس لاس باندې ځان دې ځای ته ورسو چې هغه د دنیا په سطحه باندې هغه مقابله ده وګټله د ده نه په انټرویو کې تپوس وشو چې دا کومه جذبه وه چې ستا نه لاس هم لاړ ستا عمر هم زیات شو تا کې هغه جذبه او توان هم پاتې نه شو خو تا بیا هم مقابله وګټله نو ده وی چې دا یوازینۍ جذبه وه او هغه جذبه دا وه چې الله تعالی ماله څه نه دي راکړي زه په هغې ولې جاړم بلکې ماله چې الله تعالی څه راکړي دي چې زه په هغې فخر وکړم او د هغې په بنیاد باندې مخکې لاړ شم. زمونږ دا ټول سپیشل کم خلک چې راغلي دي ګورې د الله تعالی سره ډېر لوی عذابونه هم شته دی موږ به په هر حال کې د الله تعالی شکر ادا کوو. تاسو ته به یا دا پته یا نه چې بلډ کینسر دومره خطرناک چیز دی چې دا کې به وینئ خو هغه وینه به ستا په کار باندې نه راځي. تاسو ورځ او شپه راپاڅئ سحر د الله تعالی دا ټول کائنات ووینئ د مرغو اوازونه واورئ د نور وړانګې ووینئ د اوبو په شرډارې باندې پوهېږئ ډوډۍ خوړی شئ چیس کلی شئ نو دا خپل ایمان جوړ کړئ چې په هر حال کې د الله تعالی لاک شکر وباسئ. بله اوس چونکې په دې هېواد کې په دې ریاست کې څنګه چې عادل زمونږ ملګری دی داسې زمونږ ستاسو دا سپیشل کوم خلک چې دي هغه که د بصارت نه محرومه دي هغه که نوره څه کمي لري د دې دپاره باقاعده ادارې هم شته دی سکولونه هم شته دی د دې ټریننګز هم کېږي د دې تربیت هم کېږي نو بیخي ځان یوازې مه ګڼئ تاسو سره اوس دا ریاست هم ولاړ دی خو یوه خبره ډېره زیاته مهمه ده الله تعالی فرمایي چې زه د یو قام د یو ټولګي حال تر هغې پورې نه بدلومه تر څو چې هغو په خپله باندې بدلولو کوشش نه یې کړی د نن نه
ځان سره دغه ژمنه وکړئ دا وعده وکړئ دا جرأت او همت ځان کې پیدا کړئ چې ځان ته به معذوره نه وایئ تاسو معذوره نه یئ او په انګریزۍ کې وایي چې when you are thinking that I will fall you will definitely fall چې تاسو ځان ته معذوره وایئ نو تاسو ته به په دنیا معذوره وایئ نو ټول اواز وکړئ چې موږ معذوره نه یو لاسونه دومره ټکاو کړئ چې ماته پته ولګي تاسو بیخي معذوره نه نن زه د دې غونډې په وساطت سره د اسلامیه کالج د شفقدر د انتظامیې هم ډېره مننه کوم او عادل زمونږ ډېر تکړه ملګری دی ټولنیز فعال دی هغلته هغه په خپله کرسۍ باندې ناست دی په ویلچیر باندې دا ټول ملګري دا خبره واورئ عادل ځان پسې لیکي عادل معذور نو نن زه دا قرارداد وړاندې کوم او ستاسو د ټولو تایید زما په کار دی چې موږ به عادل ته د نن نه معذور نه ویو عادل ته به د نن نه عادل سحر ویو دا د سحر زیری دی دا د سبا وړانګه ده دا د سبا سیوه ده نو ټول ما سره اتفاق کوئ که نه په تیزه باندې راته اواز راکوئ نو عادل به د نن نه عادل معذور نه وي هغه به عادل سحر وي عادل ستا خوښه ده ته معذور نه یې ما خو تاسو ته وختي وویل چونکې خبرې په دې باندې ډېرې زیاتې کېدی شي خو زه به دا خبره په دې باندې راغونډه کړمه ستاسو په شب قدر کې چې څومره هم ځواناني او هغه څه خاصیت لري ځانګړتیا لري نو زما نمبر د عادل سره شته دی او په پېښور کې داسې ادارې مشران زمونږ ملګري دي چې هغه د سپیشل پرسن دپاره او سپیشلی ویجولی امپیرډ چې د هغو نظر نه د بصارت نه محروم وي د هغو سکولینګ کېږي تربیت کېږي کتابونه ورله هم فري ورکوي هاسټل ورله هم ورکوي او ما خیال دی چې منتلی ورله څه اعزازیه هم ورکوي نو څومره چې د شب قدر د علاقې دغه خاص خلک دي د عادل په ترو باندې ما سره رابطه کوئ د هغو هر قسمه مرسته هر قسمه ورورولۍ ته به زه ورځ او شپه تیار یم نو تاسو ما سره نیغ په نیغه رابطه کولی شئ چونکې زه دا ګڼم چې الله تعالی ته د خدمت ضرورت نشته دی د الله تعالی د مخلوق خدمت په اصل کې د الله تعالی خدمت دی او په دې کائنات کې که چرته منګه د روزانه په بنیاد باندې دا منګ چې وده کېږو اللهم بسمک اموت و احیا نو منګه دا ویو چې الله تعالی ستا په حکم زه مړ کېږم او ستا په حکم به سبا بیا را ژوندی کېږم دا اعتماد دی په الله باندې دا باور دی چې هره شپه منګه د مرګ غېږې ته ځو او هر سهار الله منګ له یو نوی ژوند راکوي او بیا دا هم ډېر مشهور کوټیشن دی چې هر سحر دا یوازې سحر نه دی دا نوی ژوند دی دا نوی جذبه ده دا نوی هیله ده نو پکار ده چې موږ دا چل زده کړو چې وړې وړې خوشحالۍ څنګه سیلیبریټ کېدی شي دې ته هم خوشحاله شئ چې یو چای کپ تاسو له څوک راوړي او هغه په تاسو باندې ډېر زبردست ولګي او تاسو یې دا په غځېدلو خپو باندې هغه چای وګوټئ هغه چای وڅکئ داسې خلک دي چې هغه د شوګر میلانو خاوندان دي خو هغو یوه دانه چیني نشي خوړی د هغو شوګر دی نو په دغه وړو وړو خوشحالو باندې ستاسو په دې شب قدر کې ډېره ښه ګوډه هم جوړېږي زه ګاڼۍ ته هم لاړم نو چې یوه چکۍ ګوډه څوک وخورئ نو د الله لاک لاک شکر ادا کوئ چې د دې ګوډې نه خو خوند اخیستی شو که نه نو زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم په دې پښتنه منطقه باندې د دې تر څنګه بهر ملکونه او د امونه تر اباسي نه زه بېلابېلو غونډو ته تللی یم خو نن چې ما ته کوم تسکین میلاویږي نن چې زه کوم خوشحاله یم ځکه چې زه تاسو سره ناست یم موږ د هیلې او د امید خبرې کوو او زما آخري خبره دا ده چې د نن نه د ځان سره دا واده وکئ چې په خپل چاپېرچل کې په خپل ذات کې به کله هم ځان ته معذوره نه وایئ ځان ته به توانمن وایئ او ما داسې خلک هم لیدلي دي داسې خلک چې د هغو یو لاس نشته دی هغه پی ایچ ډي سکالران دي هغه ساینسدانان دي او ځکه خو ما ډېر پخوا یو دوه درې شعرونه لیکلي وو چې یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم او کلهمه پښتونخوا به په غانټول ښایسته کوو یو سوچ مې رالوی کړی دی کوکنار به پې وهم او د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلې مزدورو د خپو ګوتې مې جوړې د ستار به پې وهم نو ستاسو که د خپو ګوتې هم جوړې نو ځان کې دا جرأت به را پیدا کوئ عادل جانه بلکې عادل سحر صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوم د یو یو ملګري ډېره زیاته مننه کوم
تاسو د دې کائنات د ټولو نه معتبر مخلوق یې الله تعالی انسان ته په خپله احسن تقویم ویلی دی نو چې الله تعالی چاته احسن تقویم وی نو زه ناچیز زه خاورې زه څه شی یم چې زه به تاسو ته معذور ویم تاسو د الله تعالی شهکار تخلیق یې الله تعالی په تاسو باندې ځان ستړی کړی دی زه خپلو خبرو ته د پای تیږه د اردو په دغه شعر باندې ایږدمه چې شکوې ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے خوشحالہ اور بریالیاتوں سے دیر منت